سلامونه د عربي ژبې د زده کړې د لړۍ ته په خیر راسئ. مخکې مو په مخکنی ویډیو کې مو ځینې عربي لغاتونه وویل د هغوی د پښتو ژباړې سره او پر حرکتونو باندې وغږېدلو چې په عربي ژبه کې حرکت زور زیر پیش څه معنا لري. دلته هر لغت موږ په جملو کې ږدو او د تلفظ د لارې څخه او یا د جملو د یو ځای کولو د لارې څخه موږ یو لغت پیژنو چې باید موږ یو جمله څه ډول را جوړ کړو. د دې درس عنوان دی ماهذا. ماهذا دوه لغاتونه دي او چې لومړی دی ما معنا څه شي. ما څه شي په معنا دی او هذا دغه. نو کتوړه سره یو ځای کو چې ماهذا معنا دغه څه شي دی. نو ماهذا دا څه شي دی. په دې باندې سوال کوو، جواب یې موږ په لاندې لغتونو کې د هر شي لپاره جواب پیدا کوو. فقط او فقط ډیر ساده شکل باندې د هر لغت مخکې موږ هذا ایږدو، خو په دې شرط چې هغه لغت د مذکر لپاره یعنی د ښځې لپاره نه. نو موږ به څنګه وپیژنو چې دا د ښځې لپاره دی دا د مذکر لپاره دی؟ په دغه لغتونو کې او په هر عربي په هر ځای کې چې د یو لغت په اخر کې ګردې تیراله لکه دلته دا مؤنث لغت دی او لدې څخه ما سو په دې ځای کې دا ټول مذکر لغتونه دي. نو موږ ما هذا سوال د نارینه لپاره سو دی مذکر اسم دی چې دا څه شي دی. موږ وایو هذا کتاب، مثلا هذا کتاب دا کتاب دی. هذا کرسی دا چوکۍ ده. هذا باب دا دروازه ده. دلته بیا که وګورو د نافذتون په اخر کې ګردې ته راغلی ده، نو هذا نور سره سمېږي. په راتلونکي ویډیو کې بیا موږ وایو چې د مؤنث لپاره باید موږ څه کوم اشاره کار کوو. د دې ترڅنګ صف ټولګی په پښتو کې هم مذکر دی، په عربي کې هم مذکر دی. صف معنا ټولګی. هذا صف دا ټولګی دی. هذا قلم دا قلم دی. مثلا ما هذا دا څه شی دی. هذا قلم دا قلم دی. هذا مکتب دا میز دی. هذا مفتاح دا کلی ده. او دلته که بیا په بل مستره کې وګورو په اخر کې بیا ګردې ته راغلی ده. دلته هذا نه سمېږي. په وروستي ویډیو کې درته وایي چې دلته باید کوم لغت وکارول شي. حقیبتون هم په اخره کې ګردې ته لري. هذا نه سمېږي. د دې څخه تیریږو. کراستون کې هم اخري ته ده. کراستون کې هم په اخر کې ګردې ته ده. هذا نه سمېږي. کراستون کې هم اخري ګردې ته ده. هذا نه سمېږي. او تلمیذ ویلی سو چې هذا تلمیذ دی شاګرد یا زده کوونکی دی. صبورتون په اخر کې ګردې ته ده. لدې څخه هم تیریږو. د میم صحه څخه هم تیریږو او د تلمیذتون څخه هم تیریږو. په دې ویډیو کې موږ تاسو په دې درس کې ویل چې هذا سمانه لري او د یوازې د هغو نمونه لپاره کارول کیږي چې هغه مذکر یا نارینه وي. ورستی درس چې دی هغه په دې اړه باندې غږیږو چې د مؤنث لپاره باید موږ کم لفظ وکارو. د نن د درس خلاصه ده چې سوال مو وکړئ او هغه باندې مو جواب ورکړئ. سوال داسې و چې ما هذا دا څه شی دی. هذا کتاب دا کتاب دی. هذا قلم دا قلم دی. هذا صف دا صنف دی. هذا مکتب دا میز دی. نو د نن ورځ د درس خلاصه همدا و چې په ما هذا سره مو سوال وکړي او په هذا سره مو بیرته جواب ورکړي او ټول د مذکر لپاره.